په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د سرپرست حکومت په کاري چوکاټ کې د ځینو تازه ګمارنو ترسره کېدل. افغانستان سره د ښو اړیکو د دوام په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې. ایران ته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ د یوه پلاوي سفر. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني او امریکایي خواوو خبرې اترې. سلام دی واک ټلویزیون درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، د شپږو بجو بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په یوه خبرپاڼه کې وایي د اسلامي امارت د رهبر په حکم په سرپرست حکومت کې ځینې تازه ګمارنې شوې دي. د خبرپاڼې له مخې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو مخکینی رئیس شیر محمد شریف، د زابل والی، د زابل مخکینی والی حزب الله افغان، د سرحدي پولیسو رئیس او د تخار مخکینی امنیه قماندان جان محمد حمزه د کابل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ګمارل شوی دی. په همدې ترتیب د سریپول د استخباراتو مخکینی رئیس سیف الله، د حیرتان بندر کمیسار، د کابل د کرنې مخکینی رئیس عبید الله، د بلخ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د رئیس او د حیرتان بندر مخکینی کمیسار حسین الله زاهد د جوزجان د اقچی ولسوال ګمارل شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وایي دغه هیواد هڅه کوي چې له افغانستان سره ښو اړیکو ته دوام ورکړي. شهباز شریف د خیبر پښتونخوا په کاکل سیمه کې یوې پوځي غونډې ته د خبرو پر مهال زیاته کړې چې اسلامي امارت ته یې ښکاره پیغام استولی چې که څه هم له کابل سره د سوله ییزو اړیکو هیله لرو، خو دا تر هغه وخته شونې نه ده څو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې کارول کیږي. اسلامي امارت هم تر دې وړاندې له پاکستان سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ویلي چې په 2024 کال کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان په کلیو کې شاوخوا 45 کانالونه جوړ کړي دي. یاد سازمان په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کانالونه د څښاک پاکو اوبو ته د 37,000 کورنیو د لاسرسي زمینه برابره کړې ده. په ورته مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه کانالونه په 6 ولایتونو کې د کښتونو خړوبولو په موخه جوړ شوي. یو شمېر بزګران د دغه کانالونو د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي چې په دې سره توانېدلي چې خپلو کښتونو ته پر وخت اوبه ورسوي. د عامې روغتیا وزارت له لوري د حج او اوقافو وزارت سره د 50 قلمه اړینو درملو مرسته وشوه. د یادې مرستې پر مهال د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي ویلي چې هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ټول اړین روغتیایي خدمات او اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د حج فرضیې پر مهال حاجیان له روغتیایي ستونزو پرته خپل عبادات ترسره کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال صدر اعظم عثماني په مشرۍ یوه پلاوي ایران اکسپو نندارتون کې د ګډون په موخه تهران ته سفر کړی دی. د کرنې وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه پلاوي د سفر موخه د ایران د کرنیزو او حیواني محصولاتو او نوي صنعتي ټکنالوژۍ لیدنه، افغانستان کې د پانګونې لپاره ایران کې د میشتو افغان سوداګرو هڅونه، د بهرنیو پانګونو جلبول، د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاوو رامنځته کول دي. پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 344 کورنۍ، د قندهار د سپین بولدک له لارې 250، د ورېښمو پله له لارې 1 نوي، پکتیکا انګور اډې له لارې 3، د هلمند د بهرامچې له لارې 29 او د هرات د اسلام کلا له لارې 390 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو 98 افغان کډوال خوشي شوي دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان پرون د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شوي دي.
د چارواکو په خبره دا کسان د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو او له 1 تر 4 ورځو پورې په زندان کې وخت تیر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان له زندانونو په سلګونه افغان کډوال خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. د غزني ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په زنخان او اجرستان ولسوالیو کې د کوه سرخ چکډیم د جوړېدو او د بایی کانال د رغولو چارې د 2,570,000 افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د غزني ولایت د اوبه او انرژۍ ریاست مسؤلین وایي چې د بایی کانال 313 متره اوږدوالی او د کوه سرخ چکډیم 9.8 متره اوږدوالی او 6 متره لوړوالی لري چې د 15,000 متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. د یادو پروژو چارې د اوبه او انرژۍ وزارت په مالي لګښت او د غزني ولایت د اوبه او انرژۍ ریاست تر چتر لاندې پر مخ وړل کیږي. د سمنګانو ولایت ځایي امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې د یاد ولایت په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ولایت د امنیي قمندانۍ ویاند حشمت الله رحماني رسنیو ته ویلي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ د غزنیګک کلي کې د یوه سراچه او کورولا ډوله موټرو د ټکر له امله 1 تن مړ او 8 نور ټاپیان شوي دي. د نوموړي په خبره د پیښې ټاپیان د درملنې لپاره د سمنګانو ولایتي روغتون ته لیږدول شوي او د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر خبر ورکړی چې د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یوه مهمه برخه به افغانستان وي. تاس خبري آژانس راپور ورکړی چې دا 3 ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیلیږي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي به پکې برخه واخلي. د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر سرګي شویګو له ټاس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان قضیې ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د هند لخوا د سیند د اوبو تړون د لغوه کولو پر ضد توند غبرګون ښودلی دی. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې د سیند اوبه د پاکستان حق دی او هیڅکله ترې نه تیریږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې نوموړي دا خبرې د سیند ایالت په سکر ښار کې د یوې سترې ولسي غونډې کې کړې دي. بلاول بوټو د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي هغه ادعا رد کړې چې ګواکې هند د سیند د زرګونو کلونو تمدن وارث دی. بلخوا په داسې حال کې چې د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ روان تاوتریخوالی زیاتیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هند او پاکستان دي خپلې ستونزې په خپله حل کړي. ډونالډ ټرمپ په کشمیر کې تاریخي شخړو ته اشاره وکړه او ویل چې هغه د دواړو هیوادونو له مشرانو سره بلد دی، خو هغه د دواړو هیوادونو د مشرانو سره د اړیکو په اړه پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو تر برید وروسته چې 26 تنه پکې ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې بیا ترینګلې شوي دي. د راپورونو له مخې د ایران او امریکا استازي به نن یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ استازی سټیف ویټکو به د عمان په پلازمینه مسقط کې په غیر مستقیم ډول دا خبرې مخته یوسي. یوه اونۍ وړاندې شنبې په ورځ دواړو لوریو د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې کړې وې او تر هغې یوه اونۍ مخکې بیا د شنبې په ورځ دواړو لوریو په مسقط کې خبرې کړې وې. په داسې حال کې چې د تیرو 2 اونیو خبرو دواړو خواوو رغنده بللې. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ټایمز مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې له ایران سره به یوې موافقې ته ورسیږي، خو نوموړي هغه ګواښ بیا تکرار کړ چې که چیرې خبرې اترې ناکامې شوي نو پوځي اقدام خو چا وړی نه دی. تصنیم خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران بندر عباس په رجایي بندر کې زوروره چاودنه شوې. په راپور کې راغلي چې دا چاودنه د سون توکو په یوه زیرمه کې شوې چې علت یې معلوم نه دی او وروسته هم اور لګېدلی دی. ځایي مسؤلینو ویلي چې ټاپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي،
خو د نورو تلفاتو په تړاو معلومات نه دي ورکړي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واتیکان د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره لیدنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر سټیون چونګ دغه لیدنه ډیره ګټوره بللې او ویلي دي چې د دې خبرو اترو نور جزئیات به ډیر ژر خپاره شي. همداراز د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر خبر ورکړی چې زیلنسکي او ټرمپ د 15 دقیقو په موده کې دوه اړخیزه لیدنه وکړه. او همداراز یې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره ګډه ناسته هم درلوده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.